سلامونه هرکلی د افغانستان الکترونیکي زده کړو ګرانو زده کوونکو هیله ده ښه یاستئ. د سید الله صافي سره د ژورنالیزم زده کړې نن 14 لوست دی. ګرانو زده کوونکو په تېرو درسونو کې موږ خبر او راپور په مکمل ډول وپېژانده، په هغه باندې مو بحث وکړو، په بشپړ ډول ورسره تاسې بلد شوئ او اوس تاسې به کولی شئ چې یو خبر او راپور ولیکئ. نن ورځ زموږ د درس موضوع ده د خبر او راپور ترمنځ فرقونه. نن د خبر او راپور ترمنځ په فرقونو باندې غږیږو چې دواړه په خپل منځ کې کوم فرقونه لرو. موږ راځو نننۍ خپلې موضوع ته په دې باندې بحث کوو. دغه ځینې فرقونه یې ما لیکلي دي په تخته باندې، تاسې ورته وګورئ، همدغه فرقونه یې وایو. لومړی دا چې راپور چې دی د داستاني ژبه لري، خو خبر بیا تیزه ژبه لري. له دې نه مطلب داسې دی دغه د راپور پیښه یا موضوع چې کله راپېښېږي نو د لومړي سر نه چې ترسره کېږي په کیسه یي شکل باندې تر پایه دا ترسره بیرته په ویډیو شکل، یا که زموږ راپور د تلویزیون لپاره وي په ویډیو شکل باندې، که د انلاین رسنیو لپاره وي دغه لیکلو رسنیو لپاره، دې لپاره په لیکلې بڼه باندې، او که چېرته د راډیو لپاره وي په غږیزه بڼه باندې. دا کیسه له پیله تر پایه راخیستل کېږي. لومړی چې ترسره شول، بیا پرسې چې ترسره شول، بیا پرسې چې ترسره شول. داسې جوړېږي لکه یو چاته چې ته کیسه کوي. دغه تاسې یو چاته به کیسه کوئ یا به یو له چا نه کیسه اورېدلې وي، دغه کیسه چې څه ډول وي په همدغه شانې کیسه یي شکل باندې راپور جوړېږي. خو خبر بیا تیزه ژبه لري. خبر کې بیا کیسه مهمه نه ده چې لومړی چې ترسره شوي دي بیا چې ترسره شوي دي. داسې مهمه نه ده چې کیسې په شکل راوړل شي. په خبر کې لکه تیزه ژبه لري، هغه څه وړاندې کېږي چې ډېر مهم وي، لنډ وړاندې کېږي، ځکه خبر کې خو موږ دومره وخت نه لرو. راپور موږ کولی شو چې تر څو دقیقو ان تر 10 دقیقې وغځوو، خو خبر بیا موږ دومره نشو کولی. خبر خو موږ ډېر لنډ وړاندې کوو، یوازې مهم شیان پکې تیز وړاندې کوو، همغه تر مخاطبینو رسوو. خو راپور کې بیا موږ کولی شو چې دې نه یوه کیسه جوړه کړو، کیسه یي شکل ولري او کیسه یي شکل باندې خلکو ته وړاندې کړو. دویم دا چې په راپور کې موږ کولی شو ادبي صنایع وکارو، خو بیا په خبر کې نشو کولی. دغه په راپور کې موږ کولی شو هنري ژبه وکارو، دلته ښکلا ورکړو راپور ته، تر څو دغه لیدونکي چې ما مخکې وویل کنه چې دا راپور ډېر اوږدېږي، تر څو لیدونکي موږ سره ستړي نه شي او تر ډېره پاتې شي. خو بیا په خبر کې موږ نشو کولی چې ادبي صنایع وکارو، خو په راپور کې څه کوو؟ کاروو. راپور چې تفصیلي بڼه لري، خو خبر لپاره لنډون اصل دی. ټوله خبره په همدغه کې ده چې راپور ډېر اوږد وي، خبر ډېر لنډ وي. لکه څرنګه چې دغه راپور کیسه یي شکل لري، لومړی موږ وویل همداسې دا تفصیلي وړاندې کېږي، هر څه په تفصیل سره وړاندې کېږي. د دغه راپور یا د پیښې یا د موضوع هر جز په تفصیل کېږي، څېړل کېږي، بیا تر خلکو وړاندې کېږي. خو خبر لپاره لنډون اصل دی چې دا به لنډ وي، ډېر لنډ وړاندې کېږي. یوازې همغه کلي شیان وړاندې کېږي، جز باندې نه څېړل کېږي. خو په راپور کې همدغه کلي شیان هر شی په جز څېړل کېږي، تفصیلي بڼه ترې جوړېږي، بیا تر مخاطبینو رسېږي. راپور ژر نه زړېږي، خو خبر ژر زړېږي. لکه څرنګه چې ما وویل راپور موږ په جزوي توګه باندې مفصل وړاندې کوو، خو خبر بیا یوازې لنډ وړاندې کوو. دغه راپور چې وي دا تولیدي بڼه لري، او تر ډېره دغه موږ چې دلته مو وویل تفصیلي بڼه لري، دا موږ یو مستند بڼه ورته ورکوو چې هر شی پکې راوړو. دلته وروسته وایي شواهد، نقل قولونه او سندونه پکې راوړو. د دې لپاره چې دغه مستند جوړ شي نو دا بیا نه زړېږي. موږ کولی شو چې د رسنیو څخه یوه هفته وروسته د خپرېدو له ټاکلي وخت وروسته هم وړاندې کړو. خو خبر چې کومه وخت راپېښېږي، د خبر پر پېښېدونکو پیښو او موضوعاتو باندې جوړېږي. کله چې دغه پیښه رامنځته شوله، خلک ورته همغه وخت تازه ضرورت لري. لکه څرنګه چې خبر کې تازهوالی اړین و، همدغه شان زر زړېږي. په کومه ورځ چې خبر وړاندې شو، په سبا یې بیا موږ تکراري نشو خپرولی. همغه ورځ چې وړاندې شو، سبا لپاره دا بیا زوړ دی، سبا لپاره بیا نوي خبرونه دي چې نوي باید وړاندې شي. خو راپور لکه څرنګه چې مستنده بڼه لري، د ټاکلي وخت نه یوه هفته، 2 ورځې، 3 ورځې وروسته هم خپرېدلی شي، زر نه زړېږي. بل په راپور کې شواهد، نقل قولونه او سندونه په مفصل ډول راوړل کېږي، خو خبر کې ډېر کم ځای لري. موږ وویل چې دا راپور ډېر اوږده بڼه لري او ډېر اوږد وي، خو خبر لنډ وي. همداسې راپور لپاره موږ ډېرو شواهدو، نقل قولونو او سندونو ته مفصل ضرورت لرو چې په مفصل ډول یې پکې راوړو. موږ راپور مستند وړاندې کوو، مستنده بڼه ورته ورکوو. مخاطبین هغه راپورونه خوښوي چې دا مستنده بڼه ولري، مفصل پکې شواهد، نقل قولونه او سندونه راوړل شوي وي. ستا راپور چې دی دا تصدیقوي او په خلکو باندې باوري کوي، هغه شواهد دي، نقل قولونه دي او سندونه دي. خو بیا په خبر کې دې ته ډېر کم ځای دی. که خبر کې یو نقل قول ته ځای پیدا شي، هغه به هم ډېر کم وي. خو موږ کولی شو په راپور کې تر 3 نقل قولونه راوړو، 4 راوړو. همداسې دې کې شواهد هم شو راوړلی، همداسې دې کې سندونه هم وړاندې کولی شو. خبر کې بیا دا شیان نشو کولی. بل وروستی فرق دا دی چې راپور کې د خبریال نظر ځای لري، خو په خبر کې د خبریال
خبریال نظر ځای نه لري. موږ ویلي چې په خبریالۍ کې د خبریال نظر ځای نه لري، خو اوس دلته موږ په راپور کې وایو چې د خبریال نظر ځای لري. دا داسې ګرانو زده کوونکو، دغه د راپور د موضوع په ټاکلو کې د خبریال نظر ځای لري، خو د خبر د موضوع په ټاکلو کې خبریال نظر ځای نه لري. راپور په موضوع ټاکلو کې د خبریال نظر داسې ځای لري چې دغه راپور په داسې موضوعاتو باندې جوړیږي چې تولیدي بڼه ولري، نه زړیږي. خبریال دغه صلاحیت له ځان سره لري چې د دې لپاره موضوع ټاکوي، خو خبر بیا داسې دی چې ناڅاپي پیښیږي. اوس موږ تاسې نه پوهیږو چې 1 ساعت وروسته به څه پیښیږي، څه موضوع به راځي، چېرته به ځانمرګی برید کېږي، زلزله به کېږي، چېرته به دغه شیان کېږي، دې باندې موږ نه یو خبر که نه. دا خو 1 ساعت وروسته نامعلوم کېږي، څوک هم ته نه وي خبر. خبر په همدغه سانتي موضوعاتو جوړېږي چې هېڅوک هم ته نه وي خبر. 1 ساعت یا 1 ورځ وروسته ترسره شي، خبریالان ترې خلک خبر کړي. خو راپور بیا په داسې موضوعاتو جوړېږي چې دنه خلک خبر وي. مثلا یو ځای کې ښوونځی جوړېږي، ښوونځي له موږ خبر یو که نه چې سبا یا په کارونه پای ته رسېږي یا بل سبا ورځو په دغه باندې راپور جوړو. نو دلته خبریال دغه صلاحیت، واک او دا اختیار له ځان سره لري چې د راپور لپاره موضوع خپله وټاکي. مثلا همدغه د ښوونځي جوړول، د یو پارک جوړول یا یو بل شي جوړول، هر یوه موضوع چې دا په خپله ټاکي، دا صلاحیت او واک اختیار له ده سره په خپل دی چې خپله یې وټاکي. خو خبر نه دا نه دی خبر چې 1 ساعت وروسته څه پیښیږي. دا نشي کولی چې د دې لپاره موضوع وټاکي. که 1 ساعت وروسته پیښه وشي، دا به خپل میک کیمره شیان اخلي او پیښې ځای ته به ځان رسوي. دا هیڅ اختیار لکه ځان سره نه لري چې دا د دغه خبر جوړ نه کړي، ځکه رسنۍ ته په تازه پیښو باندې خبر حتماً غواړي. نو دا چې 1 ساعت وروسته څه ترسره کېږي، څوک هم ته نه دی خبر چې ترسره شول، دا به ورځي. خو راپور له موضوعاتو موږ مخکې خبر یو چې چېرته مثلا ښوونځی جوړېږي، یا موږ مخکې نه ځان لپاره داسې یو موضوع ټاکو چې د یو نجار په ژوند باندې، نجار دغه نه وي، دغه د لرګیو کار چې کوي، د لرګیو نه وسایل جوړوي، دغه ته ویل کېږي. زه د ده په ژوند باندې یو راپور جوړوم، یا زه د یو بیچاره بېوسه انسان په ژوند باندې یو راپور جوړوم. خو موږ د راپور لپاره موضوع مخکې نه ټاکو، خو د خبر له موضوع نه موږ نه یو خبر. دغه د خبریال نظر چې په راپور کې ځای لري، همدغه یوازې دومره نظر یې ځای لري چې د راپور لپاره موضوع وټاکي. خو د خبر کې به هم لرلی، خو که چېرته موږ خبرېدلی چې 1 ساعت وروسته څه ترسره کېږي، دغه 1 ساعت وروسته چې څه ترسره کېږي، دې نه یو خبر، ځکه په خبر کې د خبریال نظر ځای نه لري. ګرانو زده کوونکو، نننی درس کې مو د راپور او خبر ترمنځ فرقونه وویل چې په تېرو درسونو کې مو راپور بیل ځان ته پېژندلی و، همدارنګه خبر مو بیل پېژندلی و. بشپړ پرې غږېدلي وو چې په تېرو درسونو کې که چا نه وي تعقیب کړي، تاسې کولی شئ بیا ځل یې تعقیب کړئ. اوس راځو وایو چې د راپور او خبر ترمنځ فرقونه مو وویل چې دا لومړی فرق دا و، دغه راپور داستاني ژبه لري خو خبر بیا تیزه ژبه لري. دویم فرق دا و چې راپور ادبي صنایع پکې کارول کېږي، خو په خبر کې ادبي صنایع نه کارول کېږي. دریم فرق دا و چې په راپور تفصیلي بڼه لري، خو خبر بیا د لنډون یې مهم اصل دی. بل فرق دا و چې راپور ژر نه زړیږي، خو خبر ژر زړیږي. همدارنګه بل فرق دا و چې په راپور کې موږ کولی شو شواهد، نقل قولونه او سندونه په مفصل ډول راوړو، خو په خبر کې د شواهد او نقل قولونو سندونو لپاره ډېر کم ځای لیدل کېږي. همدارنګه بل وروستی فرق دا و چې راپور کې د خبریال نظر ځای لري، خو په خبر کې د خبریال نظر ځای نه لري. ګرانو زده کوونکو، نن درس همدومره و، تر بیا ښې چارې.